د نن ورځې یو تازه ډیر ښه او بل بد خبر. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي پکتیا کې د اقتصادي پراختیا په تړاو یوې غونډې ته وینا کې ویلي د طالبانو د واکمنېدو سره مو په ټول هیواد کې 95 سلنه فابریکې بیرته فعالې کړي دي او دا مهال د بهرنیو پانګونو جذب په چټکۍ روان دی. بلخوا سره لدی چې له کونړ څخه نورو ولایتونو ته د لرګیو لیږد منع ګرځول شوی او لیږدونکي هغه هم د امنیه قمندانۍ په اجازه دغه کار کولی شي، خو له دې ولایت څخه ځایي سرچینې وایي هره ورځ په قاچاقي ډول شاوخوا 50 لارۍ لرګي ایستل کیږي. دغه له پیج درې د ایستل کیدونکو لرګیو عکسونه دي. په رسمي ډول له کونړ څخه بهر وړل د همدې لپاره منع شوي دي چې قاچاق ته یې لار هواره شي. د کونړ اوسیدونکو د قاچاق مخنیوي او د ځنګلونو ژغورلو غږ پورته کړی دی. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.